څخه یوه نړۍ مننه الله جل جلاله دې د ده په عمر او خدماتو کې لا برکت واچوي. اوس د نظمونو په برخه کې بلنه ورکوو ډېر محترم خوږ ژبی ترانه خوان قاري صاحب فضل زدران او ډېر محترم صادق جان عقلباز صاحب ته چې راشي او په غبرګو اوازونو کې ترتیب کړي ترانه واوروي. ډېر محترم قاري صاحب زدران او عقلباز. مدرسه په طالب جان ښکلې ښکارېږي، مناره مو په اذان ښکلې ښکارېږي، په قرآن حدیث اجماع قیاس محکمه عقیده مو په ایمان ښکلې ښکارېږي، چې ته نه یې زما رنګه به خود سپېروي، یاره زما که په باران ښکلې ښکارېږي، تورې سترګې کچبانه ګوتې زلفې طالبې څېره د ګران ښکلې ښکارېږي، تورې سترګې کچبانه ګوتې زلفې طالبې څېره د ګران ښکلې ښکارېږي، نو عباسي یاره راځه چې نور پخلا شو، زندگی خو په جان جان ښکلې ښکارېږي، سر دې راپورته کړه جانانه عدالت راغلی، دستا ستا وینو وطن شوی امارت راغلی، دستا ستا وینو وطن شوی امارت راغلی، سر دې راپورته کړه جانانه عدالت راغلی، دستا ستا وینو وطن شوی امارت راغلی، دستا ستا وینو وطن شوی امارت راغلی، سپېڅلې وینې دې قبول
جهاد دګر سردار ستا ارزو پوره شوه ای حقاني جلال الدین حقانیت راغلی ای حقاني جلال الدین حقانیت راغلی د تورو شپو له غېږې دې رڼا راوړه مننه د تورو شپو له غېږې دې رڼا راوړه مننه په نره دې تر ګران وطن بریا راوړه مننه ژړا ژړا وختونه دې له چمنه مرور کړل وخلو ته دې نرۍ نرۍ خندا راوړه مننه او کږه پګړۍ دې زار شم غازي یاره نظر مشي کږه پګړۍ دې زار شم غازي یاره نظر مشي چا نه راوړه هېواد ته فتحه تا راوړه مننه ای سپین عمارتي طالبه تا مظلوم ملت ته ای سپین عمارتي طالبه تا مظلوم ملت ته په غېږ کې دې ثمره د دې غذا راوړه مننه دا ډېر قدرمن محترم خوږژبې ترنه خان قاري فضل زدران صاحب او صادق جان عقلباز صاحب له خواږه ترنمونه یوه نړۍ مننه کوم مخکې له دې چې جناب خلیفه صاحب ته بلنه ورکړم
د ټولو مقررینو استادانو او علماو په خدمت کې احتراما عرض کوم زموږ د جامعې فضلا ډېر لرې لرې ځایونو ته روان دي مقررین میلمانه ډېر دي او وخت هم کم دا د ټولو په خدمت کې دا عرض کوم چې په خپلو بیانونو کې له نهایت اختصار نه کار واخلي دا پروګرام په دې برخه کې په ډېر ادب او احترام بلنه ورکوم د کابل له ولایت څخه راغلی ډېر قدرمن محترم میلمه ستر علمي او روحاني شخصیت شیخ الحدیث والقرآن جناب خلیفه صاحب محب الله ترابي ته چې د دریس خواته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته په زړه پورې وینا واوروي ډېر قدرمن محترم ستر علمي او روحاني شخصیت شیخ الحدیث والقرآن جناب خلیفه صاحب محب الله ترابي